اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د پی ټی ایم اپډیټ ته طرفه ټولو پښتنو ته ټولو مینوالو ته د زړه د خلاصه خراغلاس وایو او زمونږ سره په کراچۍ کې زمونږ ګران ملګری عادل شاه ملګری زمونږ سره دی او هغه نه موږ څه پوښتنه کول غواړو. عادل شاه ډېره مننه چې تاسو راغلی موږ سره په پی ټی ایم اپډیټ کې تاسو شرکت وکړو. ډېره مننه او د پی ټی ایم اپډیټ زه ډېره مننه کوم چې به تاسو مو دعوت وکړو په هم بدله. او عادل شاه ورونه موږ یو څو تاسو کوو چې هغه تاسو تعلق لري زمونږ ګران مشر ایم ان اے علي وزیر صاحب سره او نور الله ترین صاحب چې د کراچۍ ارګنایزر د پی ټی ایم او ډیپټي ارګنایزر محمد شیر خان صاحب او سره نور بندیان مرګري چې د کراچۍ په جیل کې بندیان دي. نو عادل شاه ورونه زمونږ دا سوال ده چې کله ایم ان اے علي وزیر صاحب کراچۍ ته راوړل شو او د کراچۍ په عدالت کې د هغه پیشي وه تاسو هلته موجود وئ د هغه ځای حالات موږ خبر ده. ډېره مننه بلال بای او پی ټی ایم اپډیټس او زالته مثال چې د علي وزیر دلته راوړلی کراچۍ ته نو دلته د علي وزیر په غږ کې موږ دا غږ وکړلی چې مثال په کراچۍ کې موږ احتجاج وکړی نو په هغه شپه په هغه ورځ باندې مثال دی کراچۍ ته دلته راورسېدلی نو په هغه نه بعد د موږ د مشرانو ګرفتارۍ هم وشو د کراچۍ والو نو زه لاړلم د پیشي چې کوم آیو و یا د موږ وکیلان وو هغه و چې مثال په ملیر 15 کورټ کې د پیشي ده نو زه او یو دوه ملګري نورو موږ لاړلو هلته ملیر کورټ ته ځان ورسولی نو هلته موږ ته دا معلومه شوله چې د پیشي به په ای ټي سی کورټ کلفټن کې وي نو د هغه ځای نه موږ بیا ځانونه کلفټن ته ورسول د هغه ای ټي سی عدالت ته. دا پیشي صرف د علي وزیر وه د نورو ملګرو هم ورسره وه؟ نه په هغه ورځ باندې مثال یو حاجي محمد شیر نه و او نور دا ټول ملګري ورسره وه ډېر په غټ تعداد باندې مثال پولیس ګاډي بختربند ګاډي او رینجر او دا نور غور سره رالل ګاډي په هاي سکیورټي کې دی راوړي وو هلته نو د دې پیشي وشوله په هغه نه بعد بیا بل تاریخ هم ورکړلی نو په بل تاریخ کې دی د کم چې کم جیل دی هغه ته واستول نو په جیل چې کم عدالت دی ای ټي سی 12 نمبر هغه ته دی جج ته دغه کیس چې و شفټ کړلی هلته. اچھا نو تاسو اکثره موږ د پوسټونو وینو تاسو ملاقات ته ورځئ د هغه ځای حالات او د مشرانو حوصلو باره کې راته څه ووایه؟ نو بس په هغه نه بعد چې دی نو دغه په کورټ 12 نمبر کې د پیشي وشوه په هغه کې دغه غه هم راغله خبره په هغه حواله هم درځم د ملاقات یا د مشرانو په دغه باندې نو اول خبره چې کوم دغه و د کیس په حواله سره نو د دې چې کوم کیس و په 12 نمبر ټرایل کورټ کې پیش و نو په هغه کې دا چې کوم تقریرونه و هغه پېښور یونیورسيټي ته واستول تر ټرانسلیټ دپاره چې مثال دا په پښتو دي په اردو یې را ټرانسلیټ کړي نو هغه بله ورځ هغه هم راورسېدل څه یا تقریرونو چې کوم پیپر وي نو جج لاړلی 15 ورځې په چوټي باندې نو 26 تاریخ ته به جج راځي 27 ته د دوی پیشي ده نو انشاءالله موږ پر امید یو او د موږ وکیلان هم پر امید دي چې انشاءالله د دوی به ضمانت وشي. نو دوم نمبر دا چې دوم سوال تا وکړلی چې مثال د موږ مشران څرنګه دي په جیل کې دننه نو د موږ مشران وسلې ډېرې بلندې دي ډېرې مضبوطې وسلې دي نو دی فخر کوي چې موږ جیل ته راغلي د قوم په سر راغلي یو د قوم په خبره راغلي یو د مظلوم قوم او د مظلومو خلکو آواز هم پورته کړی دی نو موږ که جیل ته هم لاړ شو هېڅ خبره نه ده موږ ښه ډاډه یو ښه خوشحاله یو په جیل کې دننه. ایم ان اے علي وزیر او ارګنایزر د کراچۍ د پی ټی ایم نور الله ترین صاحب ډیپټي ارګنایزر محمد شیر خان صاحب او بصیر ورور زمونږ حسن او شیر ایوب دا ټول ګوشو اوسېږي په جیل کې که نه ټول په یو ځای اوسېږي؟ نه دې ته 15 نمبر چې کوم بارک دی 2 کمرې دي او ورسره برانډه ده مثال دې په هغه کې اوسېږي که نه نو دې غونډ په یوه ځای باندې دي او ښه خوشحاله دي ښه ډاډه دي د دې مثال وسیلې په دې بلنده د جیل ژوند په خوشحالۍ څنګه تېرېدلی شي؟ د دې جیل چې کوم ژوند دی عموما خو دا جیل خو دی جیل ده نام یې داسې دی خو د دې مثال چې کوم خوشحاله دي هغه د دې زړه چې دی هغه ته سکون دا دی چې موږ د قام او د مظلومو خلکو په سر باندې موږ دا ته راغلي یو که نه. تاسو لکه ریسنټلی چې کوم ملاقات شوی ده دې کې د مشرانو د خولې څه الفاظ راته ووایه
چې هغوی د قوم دپاره څه ویل؟ مشران داسې دي چې مثال هغه قوم ته دغه همیشه غور کوي چې تاسو ډاډه اوسئ، تاسو پر امیده اوسئ، خپل مثال مبارزه جاری وساتئ، چې کومې ستونزې پښتانه قوم ته درپېښې دي د هغه غم وخورئ، د مظلومو خلکو غم وخورئ. یعنی علي وزیر صاحب د صحت د ناروغۍ باره کې همیشه موږ اورو چې دغه صحت ټیک نه او شوګر مریض هم ده، نو هغه ته څه مشکلات نشته؟ نو هغه داسې دی چې دغه خبره شته دی چې مثال د هغه بلډ پریشر او شوګر او دا بیماري شته دی. نن هم موږ ورته دوايانې وړې وې د هغه والا چې کومې دوايانې دي، نو هغه خامخا مثال د مریض دی او دغه هغه شته دی، صحت دا تکلیف هم شته دی که نه. د چیکاپ په حواله سره ډاکټرانو په حواله سره او چیکاپ دپاره مثال پرون موږ ته دغه وه چې مثال ډاکټران پرون چې کوم زه ملاقات ته ورغلی وم هغه کې ډاکټران موجود وو، راغلي وو ورته علي وزیر ورسره لکه پراپر چیکاپ یې کېږي؟ او چیکاپ میکاپ یې کېږي. او زما یو بل تپوس چې ستاسو ملاقاتونه چې کله هم کېږي دې کې تاسو سره د ګورنمنټ یا د پولیسو چارواکو له طرفه رویه څنګه وي؟ نو پولیس او د سند ګورنمنټ رویه خو دغه ده چې کوم د مونږ کسان ونیولی شول نو هغه چا ونیول، خو هغه هم پولیس ونیول. نو د پولیس رویه هم مونږ ته معلومه ده، او خاص کر په سند کې مثال د راوانور او د راوانور دا چې کوم ټیم دی نو د دې روایې مونږ ته معلومې دي، او د سند ګورنمنټ هم روایه مونږ ته معلومه ده چې مثال هغه دغه آرډر ورکړلی او علي وزیر یې مثال د پېښور نه دلته راوړلی. نو دا خو ټول قوم ته واضحه ده چې مثال د پولیس رویه او د سند ګورنمنټ څرنګه رویه. اوس تاسو چې دلته هر څه وینئ او همیشه ملاقات هم کوئ، وکیلانو سره هم ملاویږئ او پیشیانو ته هم ځئ، جیل ته ملاقاتو ته هم ورځئ، تاسو د هر څه ډېر د نږدې نه ولیدل، تاسو څه وایئ چې دا لیګلی دا جنګ ګټلی شو او که مزاحمت لاره بشترول پکاري؟ نه دا داسې دی چې کوم لیګل طریقه ده، قانون او آئین په دایره کې مونږ لیګل چې کوم ټیمونه دي هغه هم تیار کړي دي. مونږ لیګل جنګ هم ورسره جاري ساتو، ورسره د دې سره به مزاحمتي پرمختګ هم مخکې ورسره بیایو. مونږ تحریک چې دی مزاحمتي تحریک دی، مونږ به دغه لاره هم اپناوو. را روانه پیشي په هکله راته ووایه. را روانه پیشي خو انشاءالله مونږ ډېر پر امیده یو، د مونږ وکیلان هم ډېر پر امیده دي چې انشاءالله د دې ضمانت به وشي. که چېرته را روان تاریخ کې دوی ته ضمانت میلاو نه شو نو بیا به ستاسو کومه لار اختیاروئ؟ نو انشاءالله مونږ به د مشرانو په مشوره باندې پرمختګ احتجاجو یا د جلسې اعلانونه کوو، مزاحمتي احتجاجونه به ریکارډ کوو. د ملګري ته هېڅ تکلیف هم نشته دی، امید ملاقات ته ملګري ښه ډېر ودرېمي که نه. او دومه خبره دا ده چې مثال د دې د کوم د ډېره شکریه ادا کوي او د وسلې ماشاءالله ډېرې بلندې دي د ملګري او د پی ټي ایم چې د مشر نه ونڅه تر کشر پوره د دې ښه پر امیده دي، د دې ښه عزم باروبار دی او انشاءالله د دې دا یقین دی چې میش په سر باندې قوم ویلوړ دی، د قوم د مظلوم قوم په سر باندې میش تللی جیل ته، نو دغه قوم د میش په سر ویلوړ دی، د میش د پوره انشاءالله هر قسم قرباني ته تیار دی.